راسه پټاټې واخې پیاز واخې د اختر شپه ده خوږې پټاټې راسه خوږې پټاټې واخې پیاز واخې هلې اخري مال دی اختر شپه ده دا چې پټاټې د جوس په ځینې باسئ راسه ارزانه دی لیلا مال دی بختور به وړي پټاټې واخې زبردسته پټاټې ته یو سیر پیاز یو سیر پټاټې خوراک ورور خو دې ده پټاټې پیاز ته وتلل اخري پټاټې راسه دا چې پټاټې د جوس په ځینې باسئ څو روپۍ دي 2.5 روپۍ 2.5 روپۍ څنګه نه غواړې هغه ستا واخه یا بقایه نه غواړې بس دی څنګه نه غواړې هغه ستا واخه یا بقایه نه غواړې بس دی اجي وضرب اجي سر زه ډېره بخښنه غواړم ما له تا سره ډېره غټه دوکه وه ما وبخښه وروره څه دوکه ده کړې ده ته راته وایه سر ما ستا په پټاټو کې ډېرې وروستۍ پټاټې واچولې ته راځه زه به نور تازه پټاټې درکړم ښه اصل داسې خبره وله زما که څه پټاټې ضرورت هم نه ولې نه به پیاز ضرورت ول ما د ستا غریبي ته وکتل ما دا ویل چې دا غریب سړی دی سبا پټاټې بل ځای یې راسه نن یې راواخله د ده به خوارکي یو کار ورباندې وشي ما ستا د غریبي اصل خیال وساتې سر بس خطایي ورځه وسو ته راځه نور تازه پټاټې به درکړم بس خیر چې تا دا خپله غلطي تسلیم که بس دا هم غټه خبره ده بس خیر دی خدای دې وبخښه سید قدرمنو کتونکو که تاسو د خپل کاروبار اعلانات چلول غواړئ تاسو کولی شئ چې د کلاسیک پلس څانګې له همکارانو سره په دغه شمیرو د واتساپ یا د ټلیفون د لارې اړیکه ونیسئ د کلاسیک پلس څانګې همکاران ستاسو د اعلانات د خپرولو لپاره په خپلو خپرونو کې ستاسو اعلاناتو ځانګړی ځای پرېښي تاسو کولی شئ همدا اوس له دوی سره اړیکه ونیسئ